کاناډا مهم اعلان وکړ په لکونو کډوال مني. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې کډوالۍ خلاف دریځ په زیاتېدو دی، کاناډا اعلان وکړ چې سږ به هم په لوړه کچه کډوال ومني. د کاناډا د طبیعت او کډوالۍ وزیر ویلي چې دوی به سږ پوره 401,000 نوي کډوال ومني. په دې کډوالو کې هغه خلک هم حسابېږي چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي خو تر اوسه یې تابعیت نه دی ترلاسه کړی. له دې جملې څخه ځینې محصلین کارګر هم دي. تر اوسه پورې په دې اړوند نور دقیق معلومات نه دي ورکول شوي، خو کاناډا تر ډیره مسلکي کسان د کډوال په توګه مني. په دې کې هغه خلک چې د تحصیل کچې لوړه وي، ډاکټر یا نرس وي یا هم بل مسلکي ښه وړتیا ولري. کاناډا د سوریې د کډوالو د بحران په مهال هم د دې هیواد ځینې کډوال منلي وو. کاناډا د سوریې د نن هغه کډوال منلي وو چې مسلکي وو او یا یې لوړې زده کړې درلودې. مګر نور اروپایي هیوادونه بیا د کډوالو د منلو لپاره په ځانګړي ډول د سوریایي کډوالو لپاره بېله تګلاره لري. کاناډا چې د کډوالو د هیواد په نوم هم یادېږي ځکه چې په دې هیواد کې زیات کډوال ژوند کوي او د نفوس ډیره برخه د کډوال څخه جوړه ده. هر کال په سلګونه زره کډوال مني. په کاناډا کې نظر نورو هیوادونو ته د کډوالو په وړاندې درک وجود لري او دغلته کډوال د ډیر تعصب سره نه مخ کیږي. که څه هم ځینې کاناډایي سیاستوال د دې هیواد د حکومت د کډوالۍ په تګلاره نیوکه کوي، خو دا هیواد لا هم وایي چې کډوال په مخې دروازې خلاصې دي. په دې هیواد کې مخالف سیاستوال په ځانګړي ډول د مسلمانو کډوالو مخالف دي او په حکومت تور پورې کوي چې بې انډوله ډول یې کاناډا ته د مسلمانانو ورتګ ته اجازه ورکړې ده او دا به د دوی